السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار تزما یار جواب ولې نه راکوې؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وبرکاتہ. وبرحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نن د چی سبق دی؟ خط. خط به زده کړو. راسئ چې خط زده کړو. اوس ته خط خامخا زده کوې، نه پرېږدې. راځه، دا لیکلي دي ډیټ DATE. دا انګلیش کې په هر ځای کې مثال دی اول تورې غټ ای بي سي راځي، دا د غټ ای بي سي ډي، کوچني بي سي ډي دا رقم راځي. نو دا د خط شوم ورکوي. دلته ورته وګورئ، په دې کې مو ګورئ ډې ورځ ته وایي، ډیټ و تاریخ ته وایي. تاریخ په هر قسم حساب کې شته، عیسوي حساب، هجري حساب، اسلامي حسابونه چې کوم دي، شمسي حسابونه، نور چې کوم د دنیا اصول دي. پر ټوله دنیا کې چې کوم ملکونه دي، انسانان دي، ژوند کوي، هغه دغه ډیټ او تاریخ دا پیژني. دا به فرق کوي چې یو اسلامي دی، یو عیسوي دی، یو چیش دی، لیکن دا ډېر تاریخ لري. له دې وجې په کمپیوټر کې، په ګړۍ او ساعت کې او نور چې کوم دغه دي په اسبابو کې هم دا راځي. نن کومه ورځ ده، نن کومه میاشت ده، نه ډېر تاریخ ته وایي. DATE یې پلار سره ووایاستې سینه DATE. دا د غټ ای بي سي ډي ده، دا اے د کوچني بي سي دي، دا د کوچني بي سي ټي ده، دا د غټ ای بي سي ای دي. DATE ټي ډي نه دی، DATE TE شابش. ډیټ تاریخ ته وایي و تاریخ ته. تاریخ به اول اسلامي راواخلو. اسلامي تاریخ څو دی؟ نو اسلامي تاریخ دا دی 1400 نبی علیه السلام چې هجرت را کړی دی، دا 1400. دا څنګه 4 ولیکل شو دی؟ اوږد لیکئ ته ګور، یو 4 به بل ورکړي، 4 4 1440 کال شروع دی. نبی علیه السلام چې د مکې معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت را کړی دی. دا نن کوم چې کال دی. بیا نو کومه میاشته شروع ده؟ 11مه میاشته شروع ده. د 11مې میاشتې نوم چې دی ذوالقعده، زال واو ذل قاف عین دال ه، ذوالقعده. ښه، دغه کومه ورځ شروع ده؟ 4مه ورځ یې تېره شوله، ماښام نو تاریخ اوړي، 5مه ورځ به شروع کېږي. نو به دلته موږ 5 ولیکو. 5 څنګه کوژبیت 5 متره ولیکئ. سر به خلاص زما ګرانو منډکیانو، په زور راته وایاست. ټینګ به زه به غږ وکړم. دا رقم یاره ته د نر زامن یاست. اوس نور ته ګورئ تاریخ. هلته ورته ګورئ، هلته مه ګایېږئ، زه سبق وایم. ورته ګورئ. اوس نو ما تاریخ ته شو، اسلامي تاریخ مې درته ولیکئ. راځي دا موږ چې کوم حساب دی په پاکستان په ملک کې، هغه عیسوي حساب چلیږي. دلته چې خلک زیات په پوهېږي عیسوي حساب ته تاریخ پوښتنه چې خلک کوي رایج هم دغه دی. خلک خپل حساب کتاب هم په دې باندې کوي، د تنخوا ادا کول وغیره چې کوم دي، هر څه چې دي. د اسلامي حساب پیژندل دا واجب دي. ښه، دا به خامخا سړي ته معلومیږي. نو اوس به راسو عیسوي حساب ته. عیسوي حساب عیسی علیه السلام چې پیدا شوی دی له همغه نه را شروع دی. د نبی علیه السلام مبارک او د سیدنا حضرت عیسی علیه السلام تر مابین 1580 کاله شاوخوا فاصله ده. د دې د مابین دونه زندګي راغلې ده. ښه، هغه مشر دا راوښیي. اوس عیسوي حساب څو دی؟ عیسوي حساب یو پله خو 2000 ته رسېدلی دی. 2000 ویني، دلته به 2 ولیکې، دا ټکې به پسې ورکړي. ورپسې به بیا د خیره سره راسې بل 2 به پسې ولیکې. دا 2026 ته ګوري، 26 شپږویشتم څو 2026. دا کال سلو. دا کوم کال دی؟ عیسوي. عیسی علیه السلام د پیدایش سره شروع کیږي. ما ته نور نه معلومیږي چې په ګردو ملکو حال زه نه لرم. په امریکا او برطانیا، دنیا چې غټ کم UK چې ورته وایي، غټ چې کوم ملکونه دي، په هغو کې دغه تاریخ را روان دی. ځکه امریکایان هغه عیسایان دي. نو د دې وجې
چې یو طرف ته هغه سپر طاقت هم دی په اوس وخت کې او بل هر څه چې دی خو په اوس وخت کې دغه حساب غالبا په ډیره دنیا کې چلی لکه هندوستان وغیره پاکستان او نور چې کوم ملکونه دي هر ځای چې دي بهرحال اوس د 2024 یا 2024 د کشنی بي سي آر دی خو ما د غټي بي سي آر لیکي هغه دارنګه کیسه اوس اپریل د میاشتې د اپریل د میاشتې دا د کال څلورمه میاشت د دې سوي کال دلته به زه 4 ولیکم د کال د څلورمې میاشتې نن تاریخ چې کوم دی هغه 22 دی 22 یعنې نو خو اوس شپه ده نو 23 ته به اوړي 22 22 ته وایي خو اوړي به تاریخ د شپې 22 دا دی شروع شو حافظي خان ته ورسې په خپل کارونه وکړه راځي سبقت زموږ ټلیفون کار پرېږدي سیګنل ښه نو اوس 22 تاریخ دی انشاءالله دې موږ ته زموږ په عمر زموږ په ژوند او زندګي کې ټول امت مسلمه په ژوند او زندګي کې په کور په رزق روزي کې په اولادو بچانو کې برکت ورواچي تاریخ اوړي ورونو 22 ته د ژوند هره شپه شب قدر است اگر قدر بدانی دا شب قدر ده که موږ قدر پېژنو دلته یوه خبره بله درته کوله هغه خبره دا ده اسلامي کال چې کوم دی زما ګرانو عزتمند ورونو اسلامي حساب چې کوم دی هغه شروع کیږي له دغه نه شپه یې مخکې او ورځ یې وروسته په اسلامي حساب کې اول د جمعې شپه راځي جمعه وی شپه د جمعې د درود شریف وایست چې د درود شریف وینا شب جمعه یا جمعه شپه جمعه شب په اسلامي کال کې د جمعې مثال هره شپه مخکې ورځ یې ورپسې شپه مخکې راځي وایي نن د جمعې شپه د درود شریف چې لوی سنت دی پکې دا ووایست ورځ یې ورپسې راځي په عیسوي کې دا رنګه نه ده موږ خو دلته زیات په دې حساب پوهېږو مثال دې حساب ده په عیسوي حساب کې بیا دا رنګه ده چې د شپې د 12 بجو څخه تاریخ بدلیږي در بلې شپې در 12 بجو بس حساب ګرد د تاریخ پرې دی هغه کې ورځ وروسته ورځ په اسلامي حساب کې ورځ تر مخکې تر شپې یعنې انسان داسې نه به پوهېږي نو له دې وجې ګرانو عزتمند ورونو دا نن شپه چې کومه ده دا په 22 کې شمار ده دلته ورته وګورئ اوس د شپې چې کوم تاریخ واوښتي نو بیا هغه به 23 ته اوړي له دې وجې په دې پوه شئ بهرحال راځئ نن نومونه لیکو نن اول نوم زما د ګران خانجي عبدالحنان صاحب ته لیکم حاجي ګورئ حاجي چې لیکي دا رقم یې لیکي حاجي ها داس لیکي عبدالها ما خط اردو دی له دې وجې پښتو بیا دې څه لږ بدل راځي خو تاسو ما زه پوه کوم عبدالحنان دلته الف غواړي دا الف خو وچ دی لیکن ویل کېږي نه دلته لام غواړي دلته ح غواړي دلته نون په الف ولاړ غواړي عبدالحنان څنګه کوږ ختم درته ولیکي راځي محمد یاسین به پس لیکم محمد دا رنګه لیکل کېږي محمد یاسین دا رقم هم لیکل کېږي دا په یا په دغه ولاړ کوي په دا جګ زور اصل کې دا رقم وي دا رنګه هم خلک لیکي ګوره محمد یا په الف ولاړ کې یاسین خو دواړه یو نوم دی راځي عبدالکریم به لیکو دا عبد دلته الف غواړي دلته لام غواړي دلته اوس کاپ شو دا د کاپه دا په کاپ سي دا در دا ځای پرې کاپ دی که دلته یو میم غواړي دا میم سو دا یې سو کریم عبدالکریم عبدالحق به ولیکو عبدالحق ګوره لام غواړي ح غواړي قاف غواړي عبدالحق عبدالشکور به ولیکو عبدالشکور ګوره دا شین سو کاپ سو واو سو ری سو عبدالشکور جی عبدالشکور صاحب زه به ته د دې نومو پر یوه خبره بل ډېره مهمه وکړم هغه خبره دا ده چپک د خط یاد ساتي باره به مې نه یېرېږي چپک دا چې ده چې په پښتو کې راځي چپک ګوره یا چپکۍ ګوره چپکۍ یا چپک اورې دا نو څنګه کیسه ده واقعه دلته به اوس ولیکم چې بیا ستا یې نه شي واقعه
حضرت مولانا مفتی ظهرالي خان صاحب، مفتی به مو ورسره ولیکه، مفتی زر دا زید ظهرالي خان صاحب، حضرت مولانا مفتی ظهرالي خان صاحب چې یو ډېر لوی عالم و، یو ډېر لوی د الله والا و، یو ډېر لوی ښه سړی و، بزرګ سړی تېر شوی دی، دغه وفات شو، الله دې غر رحمت وګرځي. ډېر د دین لوی غټ خدمت یې کړی دی. دی لیکي، دی وایي د ده دا خبر اوس هم په بیانو کې ریکارډ پرته ده. وایي یو کوچنی یو بچی مال راوستی چې د هغه سترګې کږې وې او د دې سترګو د سیده کېدلو لپاره د هغو کورنۍ سرپرستانو او د هغو مور و پلار ډېر زیات کوشش هم کړی و چې زموږ دا د بچي سترګې صحیح سي، خو دوا او دم و څاښت هېڅ شي هم یو هېڅ تاثیر نه و په کړی، بلکې نور هم دوا چې ونه لګېږي نو نقصان سړي ته کوي. وایي ما له راوستي د دم لپاره، ما چې ورته وکتل هسې م د غیب عادتا پوښتنه ځینې وکړه چې نوم یې څه شي دی. وی راته وویل سوله چې نوم یې دا دی، نوم یې داسې نوم ولو چې د هغو معنا راتلله چپکۍ. وایي ما ورته ویل مفتي صاحب وایي، وایي ما ورته ویل د الله بندګانو د دې نوم تاثیر پر دې ماشوم باندې پروت دی، نوم یې ورسم کړي، دا هلک به بغیر له دوا جوړېږي. وایي موږ یې نوم ورسم کړي، له دې وجې نوم یې موږ ور واړوئ. هغه هلک سترګې په رښتیا په حقیقت موږ په سترګو ولیدې چې الله رب العزت ورسیده کړي او جوړې سوې. موږ پر خلکو باندې نومونه څنګه ایښي، نومونه خو داسې ښایسته نومونه پر کښېږدي چې هغه د انبیاو وي، هغه د صحابه وي، هغه د الله نوم کې پکښې کړي، د رسول الله مبارک نوم کې پکښې کړي، د الله نیکانو بندګانو. دا خبرې مې یادې وساتئ. یوه بله واقعه هم د نومو د مفتي صاحب دغه لیکلې ده، حکیم الامت. حکیم څنګه لیکل کېږي؟ حکیم دی لیکل کېږي، ګورئ حکیم، حکیم الامت. د حکیم الامت نوم اشرف علي تانوي دی، اشرف علي دا عین سو، علي تانوي، اشرف علي تانوي رحمه الله، ریحي رحمه الله. د ده واقعیت دا ده، وایي ما له یو بچی راوستل سو چې سخت ناجوړه و چې ته دم په وکړه مولانا صاحب. وایي ما یې غیبي پوښتنه ځینې وکړه چې نوم یې څه دی؟ وایي نوم یې سلیم ولو که کثیر و. زما دا واقع پوره سمه یاد هم نه ده، ما د ده په کتابو کې لیدلې ده. وایي دا دی چې نوم ته یې ما وکتل، د نوم د معنا له وجې هغه د نوم معنا یې داسې راتلله لکه مثال هغه هلک ناجوړه په ځان اخته، داسې معنا یې راتلله مات. وایي ما ورته ویل د الله بندګانو د دې نوم تاثیر پر دغه هلک باندې راغلی دی. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله دا د مفتي ظهرالي خان صاحب د اوس دور سړی دی، څو ټیم مخکې وفات شو. اشرف علي تانوي رحمه الله 80 کاله مخکې تېر شوی. اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې ما یې نوم ور صحیح کړي، نوم یې سم نوم ورکښې شو، نوم یې د سلیم یا مثال نوم یې صحیح سالم نوم پرکښې شو، سالم نوم پرکښې شو جوړ. وایي د الله په فضل هغه هلک جوړ شو چې نه دوا علاج پر کوي، نه دم او نه څاښت او نه تعویض. خدای بندګانو ته یې ولږ د خپلو نومو ته سوچ وکړي. او دغه رنګه د ښه نوم یوه نیکي د ویلو والا لپاره، یوه د اورېدلو والا لپاره، یوه د نوم والا لپاره. او په دې ښه نوم کې خو د الله ذکر راځي. د الله نیکانو بندګانو د نبي علیه السلام دا سنت و چې هغو به د چا نوم چې به د معنا لرو یې غلط و، سماوي وي، ورسېده کاوی وي، مثال سم نوم یې پرېښوی. د لوی صحابه کرامو نومونه رسول الله مبارک بدل کړي دي. نو ګرانو عزتمند ورونو، دې ته د اولاد یو لوی حق دا دی پر مور و پلار باندې چې سم نوم پر اولاد کښېږدي، سم نوم پر اولاد کښېږدي. دغه واقع ده، دغه ته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی رالی، باره ورته وویل چې زه یو چا په سر کې ووللم. هغه ورته ویل په سر کې څوک؟ په اسکر مسکر په لیسلیویز دا یې پسې ولېږل. باره یې ورته ویل ورسئ رایولئ. چې راوستئ نو باره یې ورته ویل هلکه ستا نوم څه دی؟ هغه ورته وایي دا څه دی؟ ورته یم پلار دی. وایي پلار یې په سر کې ولې وینې دې ناتویې دي؟ وایي نوم دې څه دی؟ وایي هغه ورته وایي نوم یې خر دی. وایي کار څه کار کوي؟ وایي ګوروان یم، خره چې ګوري. دا واقعه علماو د زموږ د پوه کېدلو لپاره پښتو ته دا رقم راړولې ده. وایي باره یې و پلار ته وویله چې دا هلک چې اوس تا سره څه کړي دي لایقه هم در سره کړي دي. امیر المؤمنین ورته ویل
چې دا نوم دې ته وګوره تا سم نوم هم نسو پرېښولی او دغه رنګه تا کار تا به سبق ورښولی وی تا مثال یو دیني تعلیم سړی ورکړی وي مثال اول دغه د ماشوم حق دی په مور پلار باندې تا په ګوروانۍ پسې کړی هغه یو د یو سړي کیسه ده وایي 3 کسان ولو د یوه نوم چې کوم دی دا بازو د بل نوم کارګه و د بل نوم ټپوس و باره یې ورته ویلي دي دا واقع د کوټې ده یا دغه شاوخوا علاقو د لاهور د یاد ارځه ایسته باره یې ورته ویلي دي چې دا باز چیشته وایي هغه اردو زبانه دی هغه باز نه پېژني هغه ورته وایي چې باز دا یا حیوان دی او دا مرغه دی ورته وایي کارګه دی کارګه د نیکه نوم دی نیکه نوم چې دی کارګه به کوم چې هغه ورته لیوه چیشتي اخر ته باره ورته ویلي وایي دوی 2 جنګ سره کړی باره ورته وایي چې نه دي نومونه د انسانانو دي او نه مې کار د انسانانو کړی دی زیخ خبیثانو له دې وجې زما ګرانو عزتمندو ورونو نوم ښه نوم انتخاب کړي ځان لپاره ښه نوم نبي علیه السلام وایي هغه دی چې عبدالله عبدالرحمن چې په هغې کې د الله رب العزت نوم پکې موجود دی چې هغه د الله پر صفاتو دلالت کوي چې هغه د الله پر لویي دلالت کوي چې دغه د الله پر بندګۍ دلالت کوي خدای دې وکړي چې د نن سبق مې د پیدې وړ ګرځېدلی پر الله مو سپارم فی امان الله تعالی السلام علیکم